آیا پوهیږئ چې یو کوچنی څاڅکی کولی شي د ماشوم ټول ژوند بدل کړي؟ نن به د پولیو واکسین په اړه مهم معلومات در سره شریک کړم، هغه څه چې هر مور او پلار باید پوه شي. پولیو څه شی ده؟ پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې زیاتره کوچني ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي کولی شي د بدن عضلات کمزوري کړي او حتی دایمي فلج رامنځته کړي. په ځینو حالاتو کې د ماشوم باید بیا هیڅکله نشي کولی عادي ژوند ته راستون شي. واکسین څنګه مرسته کوي؟ خو ښه خبره دا ده چې پولیو مخنیوی لري. د پولیو واکسین د ماشوم بدن ته دا توان ورکوي چې له ویروس سره مقابله وکړي. کله چې ماشوم واکسین سي، بدن یې دفاعي سیستم قوي کیږي. همدا واکسین نه یوازې یو ماشوم بلکې ټوله ټولنه ساتي. که واکسین ونسي، ناروغي ژر خپریږي. په هغو سیمو کې چې واکسین کم وي، هلته پولیو لا هم خطر کې ده. خو په هغو هیوادونو کې چې واکسین زیات شوی، پولیو تقریبا ختمه سوې ده، چې اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پیښې ثبت سوي دي. نو هر څاڅکی مهم دی. د خلکو غلط فهمي، ځینې خلک فکر کوي چې واکسین ضرر لري، خو دا سمه خبره نه ده. واکسینونه د ډاکټرانو او ساینس پوهانو لخوا ازمویل شوي او خوندي دي. که موږ واکسین پرېږدو، خطر به زیاتیږي. نو مه هېروئ، د خپل ماشوم واکسین پر وخت وکړئ. دا یو کوچنی اقدام دی، خو لویه ګټه لري. که تاسو دا معلومات ګټور ګڼئ، مهرباني وکړئ دا ویډیو له نورو سره هم شریکه کړئ، تر څو نور خلک هم د واکسین په اهمیت پوه شي.